د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د ترکیې د سوداګرۍ له وزیر ښاغلي عمر بولا سره په لیدنه کې له ترکیې سره د سوداګریزو اړیکو پر پراخوالي، په صنعتي پارکونو کې پر پانګونې، د متوسطو او کوچنیو کاروبارونو پر پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز پر پرانیستلو، د ګډو نندارتونونو پر جوړېدو او پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو هر اړخیزې خبرې وکړې. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د هیواد د پوهنتونونو استادانو ته په ګډه غونډه کې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به نړۍ لا هم په حقایقو پوه شي او اسلامي امارت ته به د تعامل او رسمیت پیژندنې لاسونه راوږده کړي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمال زون کې د 209 الفتح قل اردو له لوري 18 کیلومتره سړک ترمیم شو. د ټولګټو وزارت سرپرست محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی د یو تخنیکی ټیم په ملتیا د سالنګونو لوی لارې د رغنیزو چارو څخه له نږدې لیدنه وکړه. کابل ښاروالۍ وایي چې د افغانستان اسلامي امارت د بریا د دوهمې کلیزې په مناسبت د 12مې ناحیې اړوند د احمدشاه بابا مینې پروژې له لومړۍ څلور لارې څخه تر ماموریت څلور لارې پورې د سړک د جدولونو رنګولو چارې د ښاروالۍ لخوا د دې ناحیې د اوسیدونکو په مرسته پیل شوې.